سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ستاسو ملګری ولید افریدی یم. امید لرم چې روغ جوړ او د ژوند په مزو کې به وم. ملګري لیکوالانو په دفتر کې ناست یو، یو مشر سره چې کوم دی موږ یو د مرکارو جوړه کړله، نو دغه نه به یو څو پوښتنې کوو نه بعد درنه ښکلې ښکلې غزلې روڅو ماشاءالله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشره ډېره مننه چې موږ له وخت راکړلو. وایي موږ دغو مینهوالو سره ته چې کوم دی لږه پېژندګلوي مو کړه. د تاسو نن ډېره مننه. د مو مننه چې د موږ د دفتر له راغللو. د مو نما یعقوب پیدایشي نامه مې یعقوب تخلص مې کنعان دی. او د ملګري لیکوالانو ضلع خیبر نایب صدر یم. ابتدایي چې دا هغه جوړ شوی دا غونډه جوړه شوې هغه محفل زه پکې شوی یم. ډېره مننه. نو زه خو یم چې که څه موږ د مینهوالو له روډي له ډالۍ که نما غزل دی ارشاد برخو دا مو په داسې موضوع باندې لیکلی دی چې اکثر د موږ د خلک خپلو خویندو لوڼو سره داسې جوتۍ کوي چې په جایداد کې انسان اخلي. نو مو له دا نوجوي ځل ده چې ډېره نوجوي ځل ده چې برخوال د دغې غلطۍ موږ په خپله هم کوو. نو مطلب دا غزل مطلع عرض ده. پلاره په کور دې راولمه یو لښکر د پیغلو، پلاره په کور دې راولمه یو لښکر د پیغلو، رواج به مات کم تاوهم پټکي ته سر د پیغلو. پلاره په کور دې راولمه یو لښکر د پیغلو، رواج به مات کم تاوهم پټکي ته سر د پیغلو. جایداد دې زوی ته ورکړو زه ولې انسان نه ومه، جایداد دې زوی ته ورکړو زه ولې انسان نه ومه، داسې مال نه خوري مسلمانه یو کافر دې پیغلو. داسې هم وشي چې د ورور ژوند ته شي ډال د تورې، داسې هم وشي چې د ورور ژوند ته شي ډال د تورې، د رسم غشي تل ورېږي په ټټر دې پیغلو. دا په نسا کې چې څه دي دا خو دروغ نه وایي، دا په نسا کې چې څه دي دا خو دروغ نه وایي، ډېر مسلمان به قرضدار وي په محشر د پیغلو. چې د آباده تر ازل یې زیږولي یو موږ، چې د آباده تر ازل یې زیږولي یو موږ، د هوا ذات یې ژوند کې پروت دی لوی منظر د پیغلو. د ملالۍ بیبي تاریخ چې د میوند زینب شو، د ملالۍ بیبي تاریخ چې د میوند زینب شو، په ننګ ناموس پښتو ورکړې څنګه سر دې پیغلو. وزې د ژوند معنی د څنګ جوړې دي ښځې، د روغ وزې د ژوند معنی د څنګ جوړې دي ښځې، د ګل دي خویندې چې په سر وي سور څادر دې پیغلو. هره لمحه د زړګي درد ته یو سکون وربهي، هره لمحه د زړګي درد ته یو سکون وربهي، شرعي وصل کنعانه دی کوثر دې پیغلو.